عصبیت یو نقصانی څیز دی او دا د جاهلیت عمل دی او زمونږ دین کې عصبیت دا ناجایز دی، ګناه ده. عصبیت نه به مسلمان ځان ساتي، عصبیت به نه کوي. عصبیت څه ته ویلی شي؟ د عصبیت مطلب دی د ژبې، د قبیلې یا د علاقې په بنیاد باندې چا سره جنګ کول، دې ته عصبیت ویلی شي. یعنې یو سړی بل قوم سره جنګ کوي چې یاره ته زه پښتون یم او ته بل قوم والی، ته بلې ژبې والی، په دې باندې جنګ کوي او قتال کوي، دغې ته عصبیت ویلی شي. دا د جاهلیت د زمانې عمل دی، جاهلیت دی دا. او دې جنګ کې چې څوک قتل شي هم دا د جاهلیت مرګ دی. او سړی بل کس سره په دې خبره جنګ کوي چې یاره ته فلانکۍ ژبې او یا ته چې کوم دی د فلانکۍ علاقې، زه خو د دې علاقې یم او ته د فلانکۍ علاقې، یا د فلانکۍ قبیلې، زه مومند یم او یا زه شینوار یم او فریده یم او ته د بل قوم والی، ته خټکي یا وزیرې یا د بل قوم سره تعلق دی. نو په دې بنیاد باندې چا سره جنګ کول او د چا بې عزتۍ کول، چا ته ضرر او نقصان رسول، دا ګناه ده. سړی به دې باندې جنګ نه کوي، بس چې کلمه وایي مسلمان دی، زمونږ ورور دی، او محبت ورسره کول پکار دی، ښه نیکي ورسره کول پکار دی.